وایي چې جنکۍ په خیب کې په خانده شوه ورونه اکثر لکه څه جنکۍ په خیب کې په خانده شوه مخ یې وطن ته کوي چې ساه یې وخیږي تشویش مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میک شعرون بیا که خیر ورسېدلی دي نوستې نن که چې دی نوي کول ته څه ورځې لکه چې پوتې وي وړکې دا تلفانونه بند کړئ څه شی دي دا نوې پیرۍ رغولې دي دا نوې شعرونه لیکلي دي که خیر په مشاعره پایل دی ته کې د مشاعرې په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یوه پیرڅیک نه دی لیدلی په بله ورځ خبر شوم وایي چې زون کاندیدا هم که خو مو خپله لیدلی نه دی یې دغه شاعر نوم دی شړشمګل نن خدای ډېر ښکلی زون جوړ دی خبر شوم چې زون کاندیدا وی ما شهرزاد داسې وکړه چې وړه خلک دی ته لور دې کونده به دا کې ګاټه وکړې نه چې خالی ور کاندید شه ور کامیاب شه ګاټې نه بیا که خیر وي وړه دنیا خافو پیږي ریکسا تو موجی واتر راخ با ارزونه بکو خوله کنده روی که نوی قدرمانه شعرونه ورا سیر ما شوی خلق ما کوئی خیل کنه جدا چوکای متنفوی موز را یو شعر دای لکلای با خپل زون صدای خودو سه دغه نمانه اخلوی کسو یه دار سړی ته ووټ ورکوي چې هر څه ناپیدا وي استعداد یې په زوی وي ښکلې ځواني ولري کلام یې ښه زده وي مو برکندر تراش ژبه ولري نه را تو څه به پوهېږو ځواب کړي نه وي یو چې سم مو چې کتلی نه وي چاته چې ووټ ور نه کوي په خوله مو چې غلط نه کړي چاته چې ووټ ور نه کوي یای چې مقام ته ورسیږي د ته یایي چې تو نه پېژنم څوک یې ملګریا دا د کاندیدو نشته ته ښه یې یای چې مقام ته ورسیږي د ته یایي تو نه پېژنم څوک یې ملګریا تو سه ووټ ډېر قیمتي دی چې کرتینه چاته ور نه کوي دا ځینې کاندیدون خېټې ګروي چې زه خدمت کوم خپل وطن ته خېټه څه وي چې وایي ګروي در روی لوړای شي ډر یې که غوټه شول دا یا چې د ځینې کاندیدون خېټې ګروي چې زه خدمت کوم خپل وطن ته پرېږده چې پاته یې ولګېږي لوسینه چاته ور نه کړي یا چې یغه ته ووټ ورکړو چې وطن او ولس ته وفادار وي رښتیا سره دا اوس نه یو یغه ته ووټ ورکړو چې ولس او وطن ته وفادار وي چې غل دې وي نمرې وي یا غصیب وي یا غله ته چې ووټ ور نه کړي مننه یا چې ته به یایې چې مدیریت وچ په پچه دی ختلی که څه ته به یایې چې مدیریت وچ په پچه دی ختلی چې یوره مدیر شي مدیریت چې چاته ور نه دا یوه خبره وروی د مورونو عزیزونه قهرمان افغانونه دا یوه خبره وروی د مورونو عزیزونه قهرمان افغانونه که مشکل پازه که درته کیم شړشمګل سره په تماس کې شوي رشوتونه چاته ور نه مال خو ماشه وله کینه وای هغه چای لګ وتا وچو کنیا بورو شربات وتا جوړ کړي لګ احساساتي شو وایي چې زړه مې نارای دی لکه خښته تو کسا زړه مې نارای دی لکه خښته یې ګایز بود یې خیراوي لکه تعمیر مننه کومه شړشمګل نه ډېره مننه کومه د زنه وکیلون یې نه پړخجن غونډه کړل د خپل ځون کاندید کړی دی قدرمنه خستوله افغانونه داسې چاته رایه ورکړئ چې ازمېیلی وي ځواب کړي نه وي دا ژبه یې لټکي تېره وي وطن ته خدمت وکړو مننه زه نه کوم هېڅ که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې په دا پسرلي کې خو د په سترګه مې یوه پیرڅیک نه دی لیدلی ځکه چې د مانده ته ګل شي په دا ټایم کې دا شیرینه لیکي ځکه په مانده ته پوس ختلی په دا ګلونه کې یوه نیمه خو پیرۍ پټوي کړاپر وینسي
e دغه شاعر نوم دی ګلزینډای صاحب ته د ښکلا شعر در ووروي. السلام علیکم زه یې جوړ یې تکړه یې چې ژوندی مې ولیده ښه خو یې څرګه ګلزینډای صاحب ښه خو یې انشاءالله الحمدلله مو سره خو شعر هر سره دی والا انډه ګر سره د ویایي چې محمد خلیم ګربز فرمایش نه و خو درته لیکلي وه چې بازور ته تاګ ارتاګ وګرون شي بازور ته تاګ ارتاګ وګرون شي کمیټر بار شي زه پلیټ کله لرم مو سره شعر دا ویایي چې د پلور نیکه په منډه تلل زده که د پلور نیکه په منډه تلل زده که لږ تر برنه نه راخپل زده که او په چا د خپله پشتې ما خرڅوه په چا د خپله پشتې ما خرڅوه په ټینګ غیرات خو یې سوتل زده که او په پنجابي انګریزي ما غږېږه وروی خو په پنجابي انګریزي ما غږېږه په خپله ژبه غږېدل زده کړه او ایس خو په ارزونه طریقاش بړل شي ایس خو په ارزونه طریقاش بړل شي د نیټ په سایټ شي ګوګل زده کړه تیتا چې نشه خطای لون د اکشنه تیتا چې نشه خطای لون د اکشنه بل ورځ تیتا ور خطل زده یو بل باکتای دو چې تیر شاده شعر و شاعری نه نرا تیر شاده شعر و شاعری نه نرا ډیر کمالینه یو تر بل زده کا ګلزینډای دا خورو ور پښتونو ګلزینډای دا خورو ور پښتونو په وټه غر اکشن اول زده کا شعر و پر مفهوم شعر و خدا خودش باندای لراجی چلای سای ویایي چې مارکیټ کې 10 ځوانون یې وړل تکه صاحب مارکیټ کې 10 ځوانون یې وړل چې یې برزره بیا 15 نه غن خوړل مش خو د احساسات لمړه کړي و سړی مننه نه کومه ګلزینډي صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا داسې شاعر ووایه چې وزن کې و خو که څوک داسې ژور فکر پې وکړو یسمیک یو بل داسې شاعر لري چې په دا وچ شنه سره رازغینده څرخیږي بخ کیز د ریبه ته وځي که خیر وي کیز په د ریبه یې تال نه دغه تېره سپینه شګه سره وخري د په منځ کې وانیمه خو پرۍ پټوي دغه نه دای شیرینه لیکي دغه شاعر نوم دی چنار ګل السلام علیکم چنار ګل خیر جوړې ته بیا ته خدای خو سرګ سوړه خو تر شکه خیر الله شو ډیر مننه ژوندای دا رغلو شاعرانو لیکوالانو تاسو په اجازه یو شعر د ځینې رئیسانو چې د کابل ته بوګینه وړي نو په چوکۍ اوسه پورې پاتې شوی د شپې ګوته کوله د ځینې رئیسانو ته ډلې دی چې بچیان دې زیږولي دي هغې ته یې ولې نه وړی بچیان دې زیږولي دي هغې ته یې ولې نه وړی رئیس صاحب کابل ته بوګینه وړي یی چې بادام کدی پستا که جون هم ور سره بادام کدی پستا که جون هم ور سره نو ولی بو قبول نه وي چې دا ډول خوږه وړي تشکر چې د ځینې رئیسانو رښتیا دي خاینانو د ځینې رئیسانو رښتیا دي خاینانو بادام پستا خو پرېږده د مټک چرګۍ خو خمرې شعرګزار شو مننه یهی چې څوک کوي دا کارو خوبي به اخلي کارو چې څوک کوي دا کارو خوبي به اخلي کارو چې وایي وا بوجۍ پس چې وایي وا بوجۍ پیسې وزیر صاحب ته ته وړې مننه چې زه یم چنارګلو شوخړین زما ګوګلو زه یم چنارګلو شوخړین زما ګوګلو
چې وایي حقیقتو د خاين رئیس مو زړه وره غیبنا چې څوک خوري وځي زړه ساره خوب میشه تو خلیا بیا تاثیر نه تو خلی نه پکو ویایي چې جانان په ویړي کې مانګړي ته وړي ته څه جانان په ویړي کې مانګړي ته وړي مو ته خو خپل هغه عام ګلاس خواند روکا لګ نورا خزا مننه کوم ناسه مې د عام ګلاس ته کله کله زړه وشي مننه یې چې نارګل نه ډیره مننه کوم و بیا چې بګینه وړه رښتیا د زنه بګینه وری خو خدای دې خپل په ګډه موړه کو نه را زکه دای ما ګلبشر خان دایمي امنیتي وګړي چې ارتي چې بګینه تر نه زمين هر کې دا دی یا خپل یا خورای تو سه ته اجازه دو زکه مکمل اور سپایره وکي چا سره چې میمای اوبنا کی زا وای خپل به زړی نه په پوستا وای زکه بګینه لک خواندا کو مننه یس که خیر میږي بول داسه شاعر لري چې څو یم په ترجمه کې مانده ته ګول نه کړای وای زکه ساخته ورځ بولند په پاپوغ ور غلای وو مانده ته خپل ګول و داسه وی چې کچره ګولم کړای نه وی داسه نه وی چې به خامو کوږي دا نه داسه کترمان شاعر دی چې سمره صفات یې زکه کام دی دغه شاعر نوم دی چې چلای چلای صاحب لڑکی گزارش را کوي شرایط لڑکی خارو خدای دې ژوند لره یاره زه خپل ما گزاره کوم ما ګلبشر خان وروره ملګرو تاسو په اجازه شعر مې لګ نرم غوندې جوړ کړی دی ځکه ډار پکار دی حالات بدل دي نو شعر ته داسې دی وایي چې د سوال ټوکرې پلاس کې ګرځوم یا مکاندید د سوال ټوکرې پلاس کې ګرځوم یا مکاندید خیرات پکې د رای ټولوم یا مکاندید بیا وایي چې نن زه درته محتاج یم لتاسې کومک غواړم نن زه درته محتاج یم لتاسې کومک غواړم سبا ته مو په خپله هېروم یم کاندید بیا وایي چې زما هم خرچه شوې ده چې ځان مې کاندید کړی زما هم خرچه شوې ده چې ځان مې کاندید کړی اول پکې بوجونه ډکوم یم کاندید او بیا وروسته بیا وایي چې اول پکې د خپلې برخې ټول کارونه خلاص کړم اول پکې د خپلې برخې ټول کارونه خلاص کړم بیا وروسته قرارداد منظوروم یم کاندید بیا وایي چې ماهیان پکې رانیسمه دا چل مې ورته جوړ دی ماهیان پکې رانیسمه دا چل مې ورته جوړ دی په هر سړي اوبه ورخړوم یم کاندید که څوک راته په ګټه کې د مچ غوندې رادانګي که څوک راته په ګټه کې د مچ غوندې رادانګي خنډونه یې په کار کې جوړوم یم کاندید وروستی مقطع دا وایي چې څوک راته نږدې وي بس هغه خلک چیچلیا چې څوک راته نږدې وي بس هغه خلک چیچلیا په هر ځای کې په کار یې لګوم یم کاندید ویایي چې دیدن په بیړه بیړه وکا تکاسا دیدن په بیړه بیړه وکا نه د ماڼۍ خورم نه د څونګه متاو مننه زه نه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم لټکي به تو څه خپل په پیدلې وای چې څوک یې پړخي جان کړل خو زه بخښنه غواړم میک شعرونه داسې دي چې شی وویني حقیقت نه کېږي دا خوا لټکي زه نسخات وته وکم کانیمي وایي چې داسې شي نه میږي یایي چې یا میک پوچا ځونینا ورکي یا ته ورکي زه به ته چې نه لږ گزاره کوي مننه کوم قدرمنه مسره داسې یمګد ګوټ شعر شته مننه ویایي چې څومره هنر څومره کمال دی په ویږده بوټې کې تکاسا څومره هنر څومره کمال دی په ویږده بوټې کې جانانه زړه دی مونږ وړای چې څه په نخره بوټې مننه
چې تر نه ورکشه زه د پلینا کسم معلوم وي که نه نو اوږده اوږده وي چې تر نه ورکشه زه د پلینا کسم نزب د کلا کم پایدو په دا تخته بوټه نه چې داسې نه وي چې د ریس په ځای بریک ور وانځي برای د مدانه شیشه سره چې داسې نه وي چې د ریس په ځای بریک ور وانځي د ته خپایم میټار څرګه چلاوي بوټه نه کڅک په وای کمر شي خورشه یې خامخا تکاسا نه کڅک په وای کمر شي خورشه ته چې بازور ته شهرګاټ په دا وګته بوټه ګل بشر خان خو تو نه زکه داسې څنګه تا درېمي واه څه وای نه وای ګل بشر خان خو تو نه زکه داسې څنګه تا درېمي داسې لاګته چې په اچا سه چا به بوټه مننه سره د وړه شیرونه د وړه مسلمانونه خدای دای عمرین ارتا وګد کو قدرمنه که خیر وی میگنا که کیما دا سیوا تراز یوتا کی ساشوی وی زبخنه غوړم میګ مشاعره د غیزی پیراوا بیا چې زګول بشر خان سره د وړه شیرونه تو ستا زرګم یغه پرم پلوې مهربانه خدای سپارم